بسم الله الرحمن الرحیم. د دې پروګرام د ډلې سرلد کې ناست پښتونخوا ملي پارټي مرکزي سکرټري قدرمن نواب یاسین پوزیشي او دلته د ارنایي زیارت سنځاوي او د نور علاقو راغلي سپین ځوانان منظور ستاسو ټولو په اجازه عزیزانو خبره ډېره صفا ده. دا واقعه د ریاستي دهشتګردۍ د هغه تسلسل ده کوم چې دا 40 کاله زموږ په سیمه باندې روانه وه مسلسل، او په دې کې د دوی ادارې ریاست خپله پالیسي شامله ده. د 20 کاله زه په دا صوبه باندې بیا بالخصوص په جنوبي پښتونخوا باندې دوی دا اف سي مسلطه کړې ده. زموږ ټول علاقې د دوی په لاس کې دي. موږ به خبره کوله چې پښتانه ننګ او غیرت دا اف سي د دا ننګ او غیرت د ختمېدو لپاره پیدا کړي دلته راوستي. موږ به خبره کوله پښتانه ډېر زړور قوم دي، ډېر باتوره قوم دي. د دا باتوره قوم ختمېدو لپاره، د دا زړورتیا ختمېدو لپاره دوی دلته اف سي په موږ مسلطه کړي. دا اف سي دلته څه لپاره ناسته؟ د دې کال دوی ته 15 ارب روپۍ د خیبر پښتونخوا او زموږ د صوبې لپاره ورکړي چې په کوم کې 40 ارب روپۍ د دا صوبې لپاره ورکړي. دا 40 ارب په دا لپاره نه دي ورکړي دي په تا د دا خلکو سره ګرځي دهشتګردۍ په سره ګرځي. دا په دا وجود کړي دي چې دوی په تا وزني پر کور به درنه وځي، بې ننګه به د چا دیواري چې کوم تقدس دی هغه به پامانه کوي، او ستاسې کوم وسایل دي هغه کویله ده، هغه کروم دي، که هغه ستا اوبه دي، که هغه بیا ستا فلورایډ دي، که هغه بیا ستا کرومایډ دي، که هغه بیا ستا ماربل دي، دا به دوی د تا نیسي. تاسو ټولو ته معلومه ده په دا ضلع کې او بیا په دا نورو ضلعو کې همیشه دوی دا کوشش کړی دی چې دوی لیویس د مخې ویسي. اول څه لیویسي؟ د هغې وجه دا شی ده چې لیویس د دې ځایي خلک هغه به هر یو انسان باندې خبر دی، د هر کور په حال خبر دی، په پلار په نیکه یې خبر دی چې په دا کور کې څوک اوسي، دلته څوک راځي. بیا د پښتانه وطن داسې وطن دی په دې وطن کې کته هم یو غل نشي پاتې کېدلی، یو دهشتګرد نشي پاتې کېدلی، یو څوک به رامخته شي په دا نیت نه رامخته کړي چې دغه دی دی په دې رامخته کړي چې څوک یې د کومې خوا راغلی راځه ډوډۍ به راسره وخورې، چای به راسره وکړي، که یو کار خدمت یې زه به درسره لاړ شم. دلته د موږ یو څوک نشي پټېدلی، او بیا د اف سي والا څوک نشي پټېدلی. دوی ځکه په دا اف سي باندې حملې شروع کړي. په سنځاوۍ کې یو ورځ مخکې ماخستن یې تابوتونه راورسول، پر سهار باندې زموږ د اف سي د لیویس والا شهیدان کړل. بیا په ارنایي کې هره ورځ تیمې نستې دوی د لیویس والا شهیدان کړي، په کلاشپلا کې شهیدان کړل، په کاڼ کې شهیدان کړل، په نورو سیمو کې شهیدان کړل. دوی اوله دا کوي چې موږ د دا لیویس ختم چې ټوټل کنټرول د صوبې هغه که ته ووایې نه ستاسې وزیراعلی خو زه درته وایم دوی اختیار یو څه دوی په کور کې اختیار نه لري، نو دوی په دا صوبه کې څه اختیار لري؟ هغه خو دوی ګرده نیولي د رسالت لخوا، ګرده ډپارټمنټونه دوی نیولي دي، هر څه یې دوی نیولي دي. اوس دا کوشش کوي دا سکیورټي چې کومه ده دا لیویس والا دوی ختم کړي، دا پولیس ختم کړي، دا سکیورټي ټوټل دوی په لاس کې واخلي. بیا به د هغې بعد دوی د هغه علاقو کې بیا موږ ته جاسوسان ساتلي، دوی به واردات کوي، جاسوسان به راځي، بیا به دلته کښېني، دا دهشتګرده وي، دا دلته راغلي ول زموږ په خول کې حمله وکړه. بیا نو دا بیا چې بیا هغې بعد څوک راځي یو پارټي راځي، بیا به دوی وایي دا به دې باندې سیاست کوي. هو موږ سیاست کوو، خو موږ په مړه سیاست نه کوو. پښتونخوا ملي پارټي په مړه سیاست نه کوي. ها د ده د سیاست د وجزه ده ته شهیدان ورکول کېږي، د ده کارکنان شهیدان کړي، که د ده سیاست د دې ریاستي جبر خلاف دی، د دې دهشتګردۍ خلاف دی، د دې اف سي خلاف دی. ټولو ته معلومه ده په دا ارنایي کې موږ جلسې وکړې، د چا خلاف مو وکړې؟ د دې اف سي خلاف مو وکړې. هغه ټیم به لا موږ ورته ویلې چې دا اف سي دلته راغلې ده،
دا د سیده مال او سیده سر حفاظت لپاره نه ده راغلي. دا به دا علاقه قبضه کوي، دا معدنیات به قبضه کوي، دا خل به وزني. دا څنګه دلته راځي؟ سوال دا شی دی دا خل ته تاسو څنګه دلته راتلی شئ؟ په دا ارنایي کې ته په سوو باندې خل په زرو خل لري اف سي والا لري. دا ذمهواري تا په لاس کې اخیستې ده چې دا زه کولی شم زه په دې شي کې ډېر کښېنیم. زه بیا د دا جاسوسانو ځال کوم چې دوی راووسي دي په هر اسمبلیانې کې هم کښېنولي دي، په پوسټو هم کښېنولي دي. زه خو بالکل دا خبره کوم دا سړي دا خبره وکړه چې اف سي والا وزیر دي. موږ مخکې هم ولیدل دا اف سي والا کوي، اوس هم دا خبره کوي اف سي والا یې کوي. دا نواب صاحب ناست دی، نواب صاحب دا خبره کوي دا اف سي والا کوي. تو خو دونه جرأت وکړه، تو خو دونه همت وکړه، دا خبره خالي وکړه چې آیا دا اف سي والا نه دی وزیري، خو د اف سي ناکامي ده. اف سي په دا شي کې ناکامه سوې ده. اف سي موږ ته سکیورټي نه شي راکولی. اف سي زموږ په کورونو ننوځي، زموږ خر راوزني، زموږ خویندې میندې را بېعزته کوي. ته خو دونه جرأت خالي وکړه. دا هم مه وایه چې دوی کوي، دا به موږ وکړو، دا مرګ او دا دغه ته به موږ تیار شو. ته خالي دونه غیرت په ځان کې راکش کړه، ته خالي دونه خبره وکړه چې یا اف سي ناکامه سوې ده، اف سي به د دا علاقې نه وځي، دوی ته موږ برابر ورکړو. دوی څه کړي دي تر ننه؟ یو سړی خو د دې ثابته کې دوی نیولی شي، یو سړی خو د دې ثابته کې دوی نیولی دی. ها دوی البته داسې خل نیسي چې هغه بالکل بېګناه وي، بیا راواخلي یو ځای یې بوځي خل پرې کړي، بیا وایي دا مولوي شو موږ مړه کړ. ته ژوندی سره څوک نشي نیولی. ته یو سړی خو موږ ته راوښو ستا نیولی دی او هغه په دهشتګردي کې ملوث وي. که بیا زه دا خبره راواخلم د مطلق عبیدالله کاشف په واره باندې ته یې اوس ملوثه واست، که هر څوک اوس دې لاسپوڅي ول، ته یې پکې وسلې په سرپرستي کې کول. بیا مې خل راواخله، څو ورځې مخکې مې ونیول، ګرده به خبر دي، عزیزانو ټول به خبر دي. بیا هغه یو ځای مړه یې کړل. څه یې مړه کړل؟ په دا وجه یې مړه کړل چې بیا د دوی خبر را ونه وځي، چې بیا د دوی دا رنګ نشي ښکاره. تاسو ټول ته به معلوم وي د ډاکټر مالک زوی اغوا کولی، څوک یې ملوث وو؟ اف سي والا کې ملوث وو. بیا په مسلم باغ کې د جمعیت یو کارکون یې اغوا کولی، تحصیلدار ورته ودرېد، هغه یې لویز والا ورته ودرېد، ویې نیول. څوک به پکې ملوث وو؟ څوک به د اف سي هلکاران وو. نو اف سي که دلته دوی راوستې ده، که دا اسلحه ورکړې ده، که دا زموږ پلټکس پیسې ورکوي، دا لپاره ورکوي چې ته به په دا کار په کورو راننوځې، ته به یې خویندې میندې ور بېعزته کوې، ته به د ده په معدنیاتو باندې قبضه به کوې، ته به دوی وزنې او موږ به بیا دې شي لپاره درته ناست یو، ستا شاته دا ذمهواري بیا موږ پر ځان اخلو. بیا که دا خلک راټولېدو دوی له به ورځو، مرکه به ورسره کوو، دغه به ورسره کوو، دا ملک دی په دې باندې دهشتګرد راغلی دی، پر دې باندې پلانکی راغلی، پر دې باندې پلانکی راغلی. څنګه راځي؟ په څو چک پوسټونه ته لرې؟ خو دا زموږ په جنوبي پښتونخوا کې په څو چک پوسټونه ستا دي. تا یو ورځ خو ماته راوښو تا سره یې نیولی کړ، پر تا حمله نه کېږي. د اف سي والا به یو کس په چک پوسټ کې ناست وي، پر ده به حمله نه کېږي، دا دهشتګرد ته تر شي او بیا به راځي په لیوز والا به حمله کوي، پر کورو به حمله کوي، پر کانو به حمله کوي، په کشدیانو به حمله کوي. دا نو بیا څنګه دا ته څه لپاره دلته ناست یې؟ دا واضحه خبره ده. پر دې باندې به موږ سترګې او غوږونه نه پټو، سترګې به نه پټو، غوږونه به نه بندو. که نن هم پر دې باندې ته چوپ ناستې، دا خبره درته کوم، که نن هم پر دې باندې ته چوپ ناستې، سبا به بیا نورې جنازې اخلي. داسې آخري مطالبه باید چې نه وي، داسې اوله مطالبه وي. دا باید د سیستم تر ټولو زوروره مطالبه وي چې اف سي به د داسې جزیرې نه ده، دا صوبې ته به وځي. که د صوبې ته دوی نه باسي، د جنوبي پښتونخوا بې باسي، موږ یې قطعا دلته نه لکو. دا به د ولس په زور باندې دا جزه شي. قطعا که هر څوک در راغلی، هر څوک چې در راشي، حکومت به درسره شریکوي، فیصله به دوی کوه اساسي. د یو چا په فیصلې باندې به دغه نه کوه اساسي، فیصله به دوی به خالي خپله یو مشوره درسره شریکوي، په څه طرز به کوه اساسي. دا درې مطالبې صیغه بالکل جایز دي، هم انساني طور جایزه ده، هم په اسلام کې جایزه ده، هم په قانون کې جایزه ده. دا به دوی د داسې ځي د ډي سي خلاف،
او بیا د میجر کیپټن ظفر خلاف FIR کاټیږي. دا څنګه سیګنل دی؟ د سیګنل نشته. دلته موږ څوک ټلیفون راکوي دي سیګنل بند کړي. هلته دوی راپورته شو چې کوم ځای باندې چا واقع وه هغه ځای باندې دوی خپل تارونه دغه کړي چې موږ خلک نه لګو. چې کوم پاتې ثبوتونه دي هغه ثبوتونه هم دوی ختموي. وایي په راکټ حمله وشوه. څنګه په راکټ دا څومره نږدې څنګه حمله کړي؟ ته چیرې وې؟ هغه د لیوز والا سره ما دغه وکړي هغه وایي دوی زموږ شاته را روان دا څنګه هر ځای کې یا ستا چیک پوسټ ورته نږدې چې واقع کېږي یا ته په چند قدم باندې لرې چې موږ کې بچاو شو موږ کېدل. عزیزانو خبره دا شوی ده چې دا خلک ملوث دي دا دلته ناست دي دا پر دې باندې نه راګرځي دا یې بیا هم کوي بیا هم کوي دا مازدیګر ځان ته صفا کوي او نن 3 کسان کې شهیدان شوي دي سبا به دا چې زموږ 300 کسان د خپل علاقو څخه پورته کوو شهیدان او بیا به ژغ هم نشو کولی. اوس خو دا یو خوله په خپل واک کې لرو بیا به دا خوله هم راباندې کړي. کوشش یې روان کړی دی لالا یې په د هغې وجې شهید کړی چې دوی به قاعدوي دوی به د دوی خلاف قاعدوي ده به په عوام کې دا شعور پیدا کولی چې وروره دا خلک زموږ دښمنان دي. هغه خوله یې باندې تنګ شروع کړو. نو البته چې زموږ خولې بندېږي د دې څه مخکې باید زموږ فیصله وکړو او ښه په کلکې وکړو. د ټولو اخر کې زه ډېر شکریه ادا کوم دا خلک چې دلته راجمع شوي د نور علاقو زه چې د دې خاندان سره د دې علاقې سره درېدلي دي. زه د پارټۍ له طرفه د ځان له طرفه خپل د کور له طرفه زه د دوی سره دا غم شریکوم. زه ډېر کور ودان ډېر